ولې د کونړ سیند ته د تاسو پام خو نه دی چې هغه ته هم پلان جوړ ده، کونړ ته هم جوړ ده، کونړ ته هم جوړ ده، پنجشیر ته هم جوړ ده. هلته د تاسو بادار پاکستان هغه تاسو پرېږدي چې تاسو دغه شی که چېرته یو دقیقه صحیح ده، دلته دواړه افغانان یو او سپیس هم روان ده. که چېرته د کونړ سیند ته ترتیب جوړ دغه وطن ګوند ته به وخت ورکړو، د ده لاس اوچت ده او دا ډېر بېچارهګی چې هغه د خفه یې همیشه کېدای شي نن د الله رحم ورباندې سوی او خوشحاله یې. اوس یې د احمدشاه مسعود عکس هم پسې لګولی. مهرباني وطن ګوند صاحب. مننه ډېره. سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمنده واوسئ. مننه ډېره چې ما ته وخت راکړه. د تاسو خبرې چې سړی خو واوري، سړی په خدای حیرانه پاتې کېږي چې تاسو دلته ناست یې او هغه شی چې اصلا وجود نه لري دغه شي خبرې کوي چې نه پوهېږم کوم شی مثلا دغه د امو د نفتو پروژه هغه نه سوله افتتاح نه سوه؟ ګورې هغه ټول چې دي هغه د افغانستان په ګټه نه دي، استخباراتي پروژې دي. هغه دغه قشتېپه چې تاسو وایئ مو نفت چې دغه داسې موقتي دي، هغه داسې دي چې هغه داسې څنګه یعنې نه څنګه یعنې موقتي دي؟ چې زه تاسو ته ووایم تاسو خو وخت نه خو وخت درکوم. څنګه یعنې استخباراتي دي؟ یعنې پروژه څنګه استخباراتي د افغانستان د آبادۍ د بیا رغونې دا څنګه استخباراتي؟ ګورئ هغه شي ته ګوره موږ هم د اوس فعلا د کابل په ښار کې د اوبو قحطي ده. خلک هلته یو څاڅکی د څښلو اوبه پیدا کوي نه. او تاسو قشتېپې ته هغه د فکر، تاسو ولې د پنجشیر سیند ته فکر نه دی؟ ولې د پنجشیر سیند تاسو کابل ته نه ردوئ چې د اوس د کابل خلک د څښلو اوبه نه لري؟ ولې د کونړ سیند ته د تاسو پام خو نه دی چې هغه ته هم پلان جوړ ده، کونړ ته هم جوړ ده، کونړ ته هم جوړ ده، پنجشیر ته هم جوړ ده. هلته د تاسو بادار پاکستان هغه تاسو پرېږدي چې تاسو دغه شی که چېرته یو دقیقه صحیح ده، دلته دواړه افغانان یو او سپیس هم روان ده. که چېرته د کونړ سیند ته ترتیب جوړ سو او په هغه باندې د برق یعنې هغه خو کېدای شي داسې ونه سي چې موږ یې راوګرځوو او د زراعت په برخه کې ورنه کار واخلو، کېدای شي. یعنې زه نه پوهېږم په دې ځکه دا د انجینرانو. خو که چېرته د برق ترتیب ورباندې جوړ سو بیا به ته په دې خپلو ټولو تیرو اعمالو باندې توبه وباسي او دا به وایې چې ما بد کړي وو، جک مې وهلي وو، لکه قاري عیسی چې د اشرف غني په باغه کې ویل. او دا ټول به بیا مني او که نه که دا وسول ووایه دلته چې ریکارډ دی، دا غږ دلته ریکارډ زه هیڅ کله داسې مه کوه، خبره وکوه. دا څنګه خندا ده؟ غرق سي په دې خندا چې ته خاندې. خبرې وکوه، سم ووایه چې نغده دې ولیدله بس خندا ده راغلله. په دې به ځان نه خلاصوې. زه دې ته حیران یم چې د وطن ګوند خو د کمونیستانو ګوند و او د مسعود چې و هغه بیا ځان ته مجاهد وي او تا نن وروره نوم دې د وطن ګوند د عکس دې د احمدشاه مسعود ده، یا به هغه کمونیست و یا به څه بل کیسه وه، څه خبره خو پکې ده، ټول سره ګډ وډ یې. داسې په ظاهره دلته د داسې حال ده، نور به دې څه حال وي؟ مهرباني وکړه سمه نغده خبره مې درته وکړله، اوس دلته ووایه چې دا ریکارډ دې ساتو، که بیا پښتون وي، افغان وي، مسلمان وي، نو بیا به دا خپلې خبرې نغه کېږي. مهرباني که د کونړ په سیند باندې د برق لپاره ترتیب جوړ سو او همدغه نظام جوړ کو بیا به څه کوي؟ د تیرو ټولو اعمالو به توبه وباسي، امارت اسلامي به منې او دا به وایي چې ما بد کړي وو، مخکې جک مې وهلي وو او نادان وم او بې عقل وم او نه پوهېدلم، دا ټول به وایي. څه چې قاري عیسی هلته ویلي هغه درته ریکارډ درته استوم، همدغه به وایي. صحیح ده؟ مهرباني. ګورې مسعود د افغانستان ملي قهرمان ده او بل ما هره خبر چې تاسو ته کړې زه هېڅکله دغه خبرو بښنه نه غواړم. اوس هم په خبرو باندې ولاړ یم، په 100 کال نور به هم زه په دې خبرو باندې ملي قهرمان که ملي قهرمان؟ ملي قهرمان خو د افغانستان هغه خلک دي چې د افغانستان ازادي اخیستې ده. ملي قهرمان د افغانستان اتلان دي، غازیان دي، خلک د اشغال په وړاندې جنګېدلي دي. او ملي قهرمان در سره منو، ملي ده، لکه ملي اردو،
مولي قهرمان، مولي ډیر و مثلا مولي امنیت، او په دې تیر نظام کې دا مولي دا ډیر و، دا در سره منو. او ملي چې دا ملي به بیا بد به وکئ، جک به ووږي چې دا خبره بیا وکئ، خوله به دې څوک در ماته کي. ته څه شی سوې، ته څوک یې چې ته بیا دلته خلک ګورئ یو للو پنجو راواخلي او هغه ته وایي ملي قهرمان. تاسې خو دوستم هم مارشال کو، تاسې خو وروره چې چېرته به یو غټ خاین غدار قاتل غل چاپلوس وروره د امریکا غلام بوټپاک چې هغه به و، هغه به تاسې وروره یو غټ سړی ته نه جوړ کو. مولي قهرمان وایه، مولي. لږ داسې په چوکاټ کې که خبرې ملام ځان ته وایي ته څونه چوکاټ له بې عقل سړي سره چوکاټ شي، خو دا چوکاټ ده. نو تا سره چوکاټ کې سړی څنګه وغږېږي؟ چوکاټ کې خو سړی هغه چا سره غږېږي چې هغه یو څه عقل ولري. ته خو سم بې عقل یې. 10 کاله کېږي ته انسان نه سولې، 10 کاله خو یوازې دې ما وسول چې تا سره زه غږېږم او هره ورځ دې په غوږ کې چیغې در ووهمه چې توبه وباسه، الله ته تسلیم سه، اسلامي نظام ومنه. تیر نظام مې درته ویلي چې ګوره دا د امریکایانو ګوډاګیان دي، غلامان دي، دا نه تکیه کېږي، دا تښتي ده، دا نسته، نظام نسته، ملي اردو نه ده، ملي نه ده، مولي ده. تا نه منله، اوس هم په همغه خره سپور یې او خبرې کوې. ګرام نه یې، ملامت نه یې وروره. رئیس جمهور هم خره په ونه خېږول. یعنې انسان به داسې کار وکوي له حیوان سره وایي ما خره ونې ته خېځولي دي. حیوان سره به څوک دومره ظلم وکوي چې په ونه یې خېځوي په زور، نو ده به د لکۍ نه کشاوه بیچاره، مخامخ به یې ورټېله کاوه، څه به یې پې کړي، څنګه به یې خېږولی. زه اوس دغه سوچ کوم چې دومره ظلم چې په خره رحم نه ده کړی. بخښنه غواړم، دوی سره خو همداسې باید لاړ شو. مولوي صاحب دا خو په دې خاطر قهرمان ورته وایي ښه چې د پرچمیانو ده او پرچمیانو لاس یې وکړ، افغانستان کابل یې وران کړ، جنګونه یې وکړل. باور په خدای وکړه چې دغه پرچمیان او همدغه احمدشاه مسعود چې دی اوس ملي قهرمان ورته وایي، همدغه لاس سره یو که باور په خدای وکړه افغانستان یې تباه کړ. دا ټولې دسیسې د همدغه دوه کسانو وې، پرچمیان او د شورای چې ورته ویلې نظار ورته ویلې چې ورته ویلې چې په اصل کې دوی شولیان ول، شولې جاوید په نامه باندې یو حزب و چې د جمعیت په بڼو کې ځان پیچلی و. وخت چې خپل دغه ته ورسېدل، هغه اصلیت ته یا خپل یو څه سلاوي ملاوي راټولې کړلې، چیرې چې مجاهدین ودولي وزل، قمندانان سره قمندانان په شهیدان کول، په څه خاطر باندې چې هغه ټول ضد ول اسلام سره. کابل وران که پرچمیانو سره لاس یو کړو، نو خامخا به دی هغه ته قهرمان وایي. مولوي صاحب ډېر دې وخندولو ملا صاحب. او دا سړی چې دا نه کېږي، نه شل پېره راولې دا دومره بې عقل سړی ده. دا به موږ سره په لایف کې راغی، ښه ډېر نصیحت مو ورته وکړو، بیا به ولاړ د چینایانو په لایف کې به ناست، نه به یې په ژبه پوهېدو، نه به یې په خبره پوهېدو. نادر انسان د بیخي ته د چینایانو سره څه کوې ظالمه، اوس ته څه پوهېږې د دوی په ژبه، بیا به هلته ناست و. نو دا ډېر یو عجبه انسان ده، د سره سړی څه ووایي. خو په هر حال هیله د سپیس در سره شیر کړي ورونو. هغه خلک داسې د کور نه شړل شوي دي، دا خلک داسې بل ټیمپاسۍ نه لري، بس دغه ګروپ ته راسي خپل. او بالکل دا ټول له کوره یې شړلي دي. دا داسې خلک دي چې بل کار نه لري، بس راځي دلته اپلټي وایي دا استخباراتي پروژې دي، استخباراتي. او داسې دلته اشغالګر راوستلي وو، امریکایان راوستلي وو. یو د هغه څه نومېږي، هغه یو هغه بند چې جوړ کړو، اشرف غني چې جامې ایستلې وې، ځان یې پکې اچولی و، هغه به دوی دومره پورته کاوه چې ولالته یو بند جوړ شوی ده، او نه بند و نه یو شی و، ټول یې دروغ وایه. اوس دا بیا استخباراتي مولوي صاحب د چونګښو ډنډ یې جوړ کړی و. هغه چونګښې به هم له ده ولا ډارې شوي، یو څو چونګښې په همغه اوبو کې وې، هغه هم تښتېدلې وې، هغه هم نه وې، مایان هم تښتېدلي وو. نو هغوی ویلې چې دا څه بلا ده، داسې شی خو ولا ورکړو. مولوي صاحب ته هم ښه راغلاست وایي. مولوي صاحب په داباس کې هم داسې خلک راځي چې هغه ډېر جاهله نه ده، نو هغه ته چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وایي، بس صحیح ده.
والله زه خو د یو خبره کوم، یعنې دا خلک چې دي ښه خلک خو خیر چې هغه په بحث پوهېږي، په خبره پوهېږي. ځینې وایي دوی ته وخت مه ورکوئ او دوی داسې دي. زه بیا دا وایم چې په کلي کې سپی نه غاپي او په دغه میډیا کې چې ټامای نه وي، دا بیا هېڅ خوند نه کوي، نه سپیس خوند کوي چې دوی پکې نه وي. یو کلي کې چې سپی نه غاپي هغه کلی داسې کنډواله راکمي که نه، لکه څوک چې نه پکې اوسېږي. نو دوی ښه دي چې راځي خواپلټې وایي، موږ نور ورته هغه کېږو، چارج کېږو. دوی 2 خبرې چې کوي موږ ورته 10 خبرې را زده کېږي. نو د دوی دغه پلټ هم خلک اوري، د دوی دغه لیونتوب هم خلک اوري، د بې عقلي هم خلک اوري. دا راولئ دا کېنوئ دوی باندې ریشخند ووږئ. دا د ریشخند خلک دي، دا د انسانیت خلک نه دي. دوی سره موږ انسانیت وکړو. انسان هغه ده چې اول خپل دین او اسلام وپېژني. دا دین نه پېژني، اسلام ته نه دي ژمن، هېڅ شي ته دوی ژمن نه دي. دوی ته څنګه موږ اوس هم موږ ډېر اخلاق ورسره کوو چې الحمدلله یعنې داسې خبره نه ورته کوو، غلطه خبره. نور ولاکه دوی انسانان یي، انسانان خو داسې نه یي. انسانان خو له خدایه ډارېږي. انسانان خو د کافر په څنګ کې مسلمان کله درېږي. دوی څومره افغانان په کفارو باندې په شهادت ورسول. دغه نن ما د یو سړي ټویټ ولیدو، باور وکړئ په خدای قسم، یعنې ویلې وایي که چېرته لیکلي وو دلته دارې وار زه راغلم او امریکایان راغلل او بیرته داسې سول، زه به د تاسې دا ګیرې په لاس راښکوم او بیا به یې تر پښو لاندې داسې یو چټیات یې ویلي وو. یعنې دا دغسې خلک دي. دې ته به موږ بیا د انسان په نظر ګورو، د سره به موږ بیا اخلاق کوو. دا ظالمان دي. دا امارت اسلامي ورته بښنه وکړه، لکه نه یې چې دوی سره داسې سم چلن په کار و. خو خیر وتښتېدل، هغه کوم چې پاته سو هغه خو نو هسې نوبت به ورکړو. زموږ اصلا موضوع دغه ده چې د روانو حالاتو پرمختګونو باندې وغږېږو. دوی باندې به ډېر بحث نه کوو، ځکه همیشه زموږ بحثونه په دوی باندې ګډ وډ سي. نو نوبت ورکوو سادات صاحب لاس اوچت، هغه به خبرې وکوي. مهرباني سادات صاحب. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو راغلو ته خویندو ورونو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. مننه کوم مولوي صاحب، ښه پروګرام سره راغلی. مولوي صاحب په دغه 2 کاله کې چې نوی حکومت راغلی، ټول ملت افغانستان ورنه خوشحاله ده. زه خپل هم ورنه خوشحاله یم. د افغانانو د شپې او د ورځې عملیات نشته، د هغه پر ځای رغونه ده. مونږ تاسې په ټول د 2 کاله کې هغه زمونږ ستاسې مریضان ورونه چې زیر پل سوخته کې وو، هغې اوس نشته. هغې تقریبا د پاس نه 80,000 نه اضافه تداوي شوي خپل کورو ته تللي، خپل بچیانو ته ورغلي. هغه ځایونه چې د جمهوریت په وخت کې دوی ویل چې جمهوریت د سرکونه یو، هغه خو ټول ټیکه ټیکه و، هماغه هم جوړ کړه، شوکونه هم ورته جوړ کړه. هغه هوایي میدانونه چې دوی تخریب کړي وو، هغه هم بیرته جوړ کړه. نو یو تعداد داسې ده چې تکلیف لري، مریضان دي، دوی په ده باندې خوشحاله کېږي چې مثلا دوی یو سپیس ته راسي، اوسنی نظام وټکوي. باور وکړئ، راځئ ورونو، د خدای په خاطر دغه قضاوت تاسې وکړئ. د مخکني وزیر دفاع دنده وظیفه، د اوسني وزیر دفاع دنده وظیفه. مخکني وزیر دفاع هلمند، مساقله، افغانستان 24 دي که 25 ولایتونه دي، ټول بمبارول. مونږ تاسې ځوان قدر مولوي صاحب یعقوب ولیده، هغه ماشوم چې ساعت ولیدلی و، هماغه ته مونږ تاسې ټول ولیده چې هغه تللی و، هلته یې کومک کوو، جګرخونه و. ولې زمونږ مخکني وزیر د دفاع چې و، هغه اسدالله خالد یې ورته ویلې چې سر بې وهم سنګر بې نیسم. هغه چې کوم وخت د امریکایانو په څنګ کې ولاړ و، د شعارونه یې ورکوله. نو هغې مځکه او اسمان فرق کوي. زه په ورونو، زه باور وکړئ، زه د امارت اسلامي په غیر د یو تذکیرې نه حلال نور تنخواه یم ارامه، او که رایې کې اخلم. نو ورونو راځئ، هر څه چې وایي په حقیقت باندې استوار وي. دغه اوسنی نظامونه چې زما په یادېږي مولوي صاحب بزرګواره، دغه نور محمد ترکی را ونیسه، بیا پسې بابرک یې ونیسه، بیا پکې حفیظ الله امین ونیسه، بیا پکې حتی د حضرت مجددي 2 میاشتو حکومت، بیا د پروفیسر برهان الدین حکومت.
باور وکړئ مځکه او اسمان فرق کوي. تر اوسه ما نه دی اورېدلی په ټول د 2 کاله کې چې اوسنی حکومت د دغه بم واخلي او چېرته دې خطا کړي، مستثنا هغه یو بشکې نه. نو ورونو راځئ د خدای په خاطر او د شهیدانو د یتیمانو په خاطر د دغه نظام حمایت وکړو او باور وکړئ بدیله نشته. او که اوس مونږ ووایو چې دغه چې مثلا دغه ثبات سقوط وسي څوک راځي یوازې هغه څوک د لاس پورته کړي چې څوک راځي؟ آیا دمبورچیان راولي؟ آیا پخواني کسان راولي؟ خو دغه نه چې نور هیڅ نه چې نه باودسه خلک خو دې 15 وخت عبادت خو کوي. د دوی خپله جنډالانو ویلې چې کامرې کې ماته معلومیږي چې دغه جنابان چې هلته کار کوي وظیفه کوي په دننه په هر کې کرکټ او فوتبال کې، دا خو ته مونږ تاسې واورېدل. خو راځئ ورونو چې اوسني حکومت نه حمایت وکړو، بدیل نشته، ښه روان دي، خوشحاله یو. نور هم د الله پاک نه دعا کوو چې دوی ته الله پاک توفیق ورکړي چې نور هم وطن جوړ کړي. او یو مولوي صاحب دلته ډېر ورونه دي، زه په جرأت سره وایم هغه کسان چې د اوسني امارت اسلامي حکومت پسې غږیږي یا کومنټونه کوي یا هر څه کوي، هر څوک چې هغه تکلیف لري، مریضان دي، هغه باید موږ تاسې عقلي او عصبي ډاکټرانو ته معرفي کړو. دغه نږدې ورځې کې د لمن کې یو شفاخانه جوړېږي. موږ دا تصمیم نیولی چې هر څوک د امارت اسلامي اوسنی نظام پسې خبرې کوي نو هغې ته باید موږ حتمي په ټویټر کې به هغه ته پارچه لیکو چې تاسې مهرباني وکړئ تاسې خپل اعصاب یې ور کنټرول کړئ. تاسې ته تکلیف پرېږده، د اسلامي حکومت نه حمایت کوو او په کلکه یې کوو، په میډیا کې هم کوو. او چې اسلامي نظام نو راغلی د هغه نه مخکې هم د اسلامي نظام اواز پورته کړی و. او هغه زموږ ستاسې ورونه چې دشت لیلي کې په شهادت ورسېده هغه یې اسلامي نظام غوښته. هغه کسانو چې د پلچرخي شاوخوا ته ژوندي تر خاورو لاندې سو هغې هدف او مقصد هم اسلامي نظام و. د اسلامي نظام حمایت به کوو، په ګډه به کوو، په میډیا کې به هم کوو، او که ضرورت ډانګ ته سو ډانګ به هم راخلو. مننه کوم مولوي صاحب، الله پاک دې ښه صحت درکړي. انشاءالله لایف مې صفحاتو ته اچولی، نور ورونه به هم راسي. دغه ورونه دغه لایف خو در سره لږ ټیله کوي. مننه مولوي صاحب. ډیره مننه. بالکل دغه لایف تر سره شیر کړئ یا دغه سپیس تر سره شیر کړئ. موږ او تاسې باید د دغه په شیر کولو کې هیڅ هغه ونه کړو، ځکه چې څومره شیر سي همدومره به زموږ غږ تر ډېرو افغانانو ورسیږي او هغوی هم راتلی سي موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ سپیسونه د افغانستان د آبادۍ، د پرمختګ، د دې نظام د لاسته راوړنو او هغه چلنجونه چې په وړاندې دي، کوم مشکلات چې دي هغه هم دلته پکې یادیږي. انشاءالله افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور ده. د دې هیواد په کاڼي کې، په بوټي کې، په ونه کې، په خاوره کې، په هر څه کې د هر افغان حق ده. نو انشاءالله اوس افغانستان یو ښه طرف ته روان ده. د دښمنانو په تبلیغاتو پسې مه ځئ، دښمنانو د تبلیغاتو ښکار مه کیږئ. دوی په ډېرو وړو مسایلو باندې غواړي چې زموږ ډېرې سترې لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړي، خو انشاءالله دا کار به دوی نشي کولی که د الله رضا وه. امارت اسلامي هغه څه ته شروع کړې ده چې هغه واقعا د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی ده، لکه د قشتېپې کانال چې د افغانستان د زراعت داسې یو برخه ورسره تړلې ده چې د زراعت له ادرسه به انشاءالله افغانستان مکمل په خپلو پښو درېږي که د الله رضا وه. همدغسې نور بیا ډېر بندونه موږ لرو، نورې سیمې لرو، نور ځایونه لرو. داسې اقتصاد دومره قوي نه ده. په دې اوس اقتصاد کې الحمدلله دا ډېر څه دي، ډېر زیات څه دي. د آمو د نفتو پروژه چې په لومړي ځل د افغانستان نفت استخراج کړل او په دومره ښه کیفیت سره، په دومره ښه معیار او ترتیب سره، او د دې نه 22 شیان نور جوړیږي چې هغه به هم دغه پروسس به همدلته کیږي، په همدغه افغانستان کې به کیږي او دا ترتیب ورته نیول سوی ده. نو په دې کې تاسو فکر وکړئ څومره افغانان به په کار کیږي، څومره افغانانو ته به کار پیدا کیږي. دې کې ګریس دي، په دې کې قسم قسم کریمونه دي، په دې نه موبلاین جوړیږي، دې نه ډېر یعنې یوازې د همدغه نه 22 قسمه مواد جوړیږي چې هغه باندې هغه کارپوهان یا متخصص اشخاص د همدغه هغوی ډېر ښه پوهیږي.